مفرداتو کې اول مفرد چې دا الف ده. کله چې الف لیکو داسې قلم کېښوده دا چې دغسې ښه ښایسته راولي. ګوره الف مو چې کله لیکه دا رقم ته نو دغه سر یې لږ داسې راځي او دا سر یې دې خوا ته راځي. بل چې دا ب هم چې کله لیکه دې ځای نه به دا قلم داسې کېږدئ دا رقم ته ګوره داسې سیده به بوځي دا ځای به لږ داسې راولي دا چې ده ب ده. بل هم چې کله لیکه هغه جیم ده. جیم هم چې کله لیکه داسې قلم کېږدئ دا رقم ده. دا رقم ته هم کېښوده دا بېرته داسې بوځي دا بېرته شاته داسې راولي په دغه نرۍ نوکه باندې به یې راولي. دا بېرته دغسې راولي سیده دا به دغسې راولي ګول غوندې دا ځای به یې داسې ښه ښایسته جګ کړي او منځ کې به دلته ورته یو ټکی کېږدي دا جیم سو. بل چې دا دال ده. دال هم چې کله لیکه دغسې ولیکي ګوره دا دال سو دا رقم ته دا ځای لږ داسې کونج ورته ورکول کېږي هغه سر یې لږ وتی راځي دا سر یې لږ ننوتی راځي. بل چې دا کله هم لیکه ر ده. ر لپاره هم داسې سیده قلم کېښوده دا رقم ته دا ځای به داسې راولي. کله هم چې دا ځای داسې راوسته دا داسې بوځي چې داسې بوځي دا بېرته شاته راولي دا داسې سیده جګ بوځي دا یې سین ده. بل هم چې کله لیکه د نستعلیق خط کې سین هم چې لیکه سین لپاره دغه اولنی غاښ نری راځي وړوکی راځي دغه بل ډبل راځي دا رقم ته ګوره دا به دغسې ښه ښایسته راولي دا رقم ته ګوره سین دا یې سین سو نو دا ځای به ګول راځي. بل چې دا سواد ده. کله هم چې سواد لیکه دلته له دې ځای نه دا داسې بوځي دا رقم ته ګوره دا ځای دغسې ښه ښایسته ګول راولي دا ځای جګ کړئ دا ځای داسې راولئ دا به ښه داسې ګول راولئ صحیح ښه سیده دا ځای به یې بند کړئ دا سواد ده. بل چې دا توی ده. توی هم چې کله لیکه دا رقم ته توی په دې سیستم ده دا رقم ته د سواد غوندې مو لیکه دا ځای داسې راولئ دا ځای به لږ ډبل سي او هغه بیخ به نری سي دا ځای به یې داسې راولئ دې ځای کې داسې. بل هم چې کله عین لیکه د عین لپاره هم یو دغه رقم ته غاښ ولیکه دا رقم ته دا له دې ځای نه بېرته داسې بوځي ګوره داسې راولئ دا داسې راولئ دا عین ده ګوره نور دا ځای داسې راځي لکه د جیم غوندې هماغسې ښه منظم به جګ کړئ. بل چې دا فی ده. فی هم چې کله لیکه د ب او فی ترمنځ هېڅ فرق نشته دا رقم ته مو لیکه دا ځای به نری راسي نور دا ځای دغسې ښه ښایسته اوږد ښه سیده او مستقیم بوځي دا فی ده. بل چې دا فی پسې قاف ده. قاف هم دا رقم ته د سین غوندې داسې یو دانه ولیکه دا رقم ته نور دا ځای داسې راځي لکه هماغه سین غوندې دا ځای به یې ښه سیده داسې ګول ورته بوځي پاس به ورته دوه ټکي کېږدي. بل چې دا کاف ده. کاف هم چې کله لیکه داسې الف ولیکي دا رقم ته هغه رقم ته الف هم ولیکه نو دا ځای به یې دغسې ښه ښایسته سیده راولي ګوره دا رقم ته دا به یې داسې راولي دا کاف سو. دې ځای نه به داسې الف ورته راولي دا حمزه به یې داسې راولي دې سر ته. بل کاف داسې هم لیکلی سو داسې دې ولیکه دا یې داسې وړوکی راځي ګوره دا رقم ته. بل چې دا لام ده. لام هم چې کله لیکه لام په ځای داسې الف هم ولیکه دا ځای داسې راځي لکه د سین غوندې ګوره دا رقم ته لکه دغه سین غوندې راځي. بل چې دا میم ده. میم هم چې کله لیکه میم لپاره داسې یو نقطه کېږدئ دا رقم ته دا بېرته راولئ داسې چې دغه تقاطع نقطې له دغه کونج سره داسې ولګېږي او نور دا ځای به یې داسې ښه سیده راولئ لکه د چي غوندې لکه د الف غوندې. بل چې دا نون ده. نون هم چې لیکه دا رقم ته یو غاښ هم ولیکي لکه د سین دا رقم ته ده نو دا به بېرته داسې راولئ ګول ښه ښایسته هر توری ګول راځي دا رقم ته منځ کې به ورته یو ټکی کېږدي دا یې نون سو. بل چې دا واو ده. واو هم چې کله لیکه دا د فی غوندې دا رقم ته یو غاښ ولیکي داسې یو نقطه کېږدي دا نور دا ځای به یې داسې راولئ دا قلم به ورته داسې تاو کړي قلم چې تاو کړه دا بېرته شاته راولئ دا ځای نه یې داسې بېرته راولئ دا ځای لږ ورته منظم کړئ دا واو سو لکه دا رقم ګوره دا واو سو. بل چې دا هې ده. هې هم چې کله لیکه داسې یو غاښ ولیکئ دا له دې ځای نه داسې ورته بوځي دا هې سو. بل چې دا حمزه ده. حمزه هم چې کله لیکه د عین غوندې دا رقم ته ولیکئ دا ځای داسې راولئ او دا ځای دغسې کړئ دا چې دا حمزه ده. بل لام الف ده. لام الف هم دا رقم ته ولیکئ دا ځای داسې لږ غوندې جګ بوځي او له دې ځای نه دا داسې راولئ دا یې لام الف ده. بل چې دا ی ده. ی هم چې لیکه دا رقم ته مو لیکه ګوره دا به جګ راولي ټیټ به یې راولئ دا ځای به یې داسې کړئ او له دې ځای نه به یې دا داسې ښه ښایسته ګول بوځي لکه د سینه یا د سواد غاښ چې ده. بله ی چې ده په دې ماډل ده. داسې ی مو لیکله نو دا ځای به یې داسې کړئ لکه د ب غوندې. نو دا وه د نستعلیق خط مرکبات مفردات. ویډیو مو خوښه شوې نو ویډیو حتما در سره لایک کړئ او زموږ چینل سبسکرایب کړئ.